نائک پبارک دا مرگی تپوس کئی ٹی وی وغیرہ باندې د پروګرامونه راځي د سیډي ګانم شته د څلورو مذهبونو نه منکر سړی دی تاسو به د په بیان کې چتنی اور چې فلانی مذهب کې داری فلانی بس اسلام کہتا ہے بدرته وی اسلام دا وی ډېر خبره دی زمنګ د دین خلاف کوي صحابه کرامو د خرگوش غوښه خوړلې ده دنه تپوس شوی خرگوش غوښه څنګه وي دا حرامه ده داسې نور مسلې پکې شته دی د تقلید نه منکر دی د احادیثو نه منکر نو د جرړې خرابې دي ذاکر نایک د خبرې مه اورئ دی یو چالاک سړی دی ډېر انګلیش ورځي وله او چالاکي دی ورسره که په انګلیش کې شي نو زمونږ په عالمانو کې د ده نه بهترین انګلیش والم شته د ده نه زمونږ په عالمانو کې د دین زیات معلومات والم شته حکومتونه زمونږ عالمان په ټي وي وغیره ولې نه مخامخ کوي ده کې د کافرانو خپل غرض دی زمونږ عالمان نه مخکې کوي او دی مخکې کوي عالمانو د ده ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نایک کی حقیقت دغه کتاب وګورئ په اردو کې دی ورسره د ده سیډ هم شته منکرېدی تی نه شي چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاري صاحب لاهور کې کتاب لیکلی شوی دی دغه کتاب یې وګورئ د ده جرړې به درته معلوم چې جرړې ټولې ښکاري د ده پروګرامونه مه ګورئ د ده بیان مه اورئ دا یو خراب سړی دی ذاکر نایک ښه سړی نه دی عالم نه دی د دین خدمت نه کوي بلکہ دے پر خپل چالاکے د دین جرڑے ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا وفات یا کوئی موت کا لفظ نا تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے وہ گستاخ ہو سکتا ہے اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں ویسے ایسے کمزور نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں جو دین کی طرف منسوب ہیں تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا ان میں جو میسج جاتا ہے وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں جذباتی دا وی یو عالم دے انپی عالم دے وی ذاکر نائک گمراہ دے او بے مذہب دے ځکه چې تقلید نه مني او د څلورو مذاهبو نه خارج دی ځکه چې چرته هم د څلورو مذاهبو حواله نه ورکوي صرف داسې وایي اسلام یہ کہتا ہے آیا دا خبر یې مسلمان کافر کوي دا مسله داسې به ووایم لکه دا څنګه چې د ابن تیمیه رحمه الله په باره کې حاسدینو بېځایه د هغه تکفیر او تذلیل کا که دا یو سره د علم نه څوک دا خبره کوي کیدای شي چې دا انسان په دې خبره باندې کوپر ته ورسي
ذاکر نیک زمنګ د علم موافق داغه په بیان کې یوه خبره هم د قرآن او سنت نه موږ ته مخالفه نه ده معلومه، او هغه په ټوله دنیا کې د اسلام یو ښایسته داعي دی، او د هغه د یو حقانیت یو قوي دغه داسې ده چې هندوستان کې هندوانو په هغه باندې پابندي ولګوله، او په امریکا کې انګریزانو په هغه باندې پابندي لګولې، او څوک چې تعصب روالي ډلهبازي چې ورته وایي، څلور مذهبه ابوبکر نه منل نو هغه کافر و، نعوذ بالله. د ابوبکر په زمانه کې څلور مذهبونه د سره وونه، څلور مذهبه عمر نه منل، یعنی د هغه په زمانه کې څلور مذهبه نه وو، هغې ټولو صحابه و څلور مذهبه نه منل، یعنی نه وو د سره وونه نه که منلې وې څنګه وې، نو هغو ته ته څه وې، هغو ته هم کافر وې. او دا خبره کول چې اسلام یې کہتا ہے، نو چې هغه ته د هغه په دې خبره خفه کېږي چې اسلام یې کہتا ہے یا نه، نو ته بل ټکی وایه چې کوپر یې کہتا ہے او کوپر یې کہتا، داسې وایه بیا. دا خبره ډېره د ضد او د عناد نه ډکه ده. محمد رسول الله وایي چا چې یو مسلمان ته کافر ووه او په هغه کې دا د کوپر ټکی نه و، نو دا بیرته په ده راګرځي. مسلمان ته داسې خبرې کول، دا اصل کې ځینې خلک مذهب پرست دی، تعصب پرست دی. کہ ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں، 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62 کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ، میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا ہے، بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے، گھوم رہا ہے. ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا. جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہوں نے کی تھی. 2 چیز ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان پھسلنا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان، ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے، کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے، تاکہ مجھے اجر ملے، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں